آیا په اوسني وخت کې ودونو ته د بې پروا ښځو د تګ له امله ټوله کورنۍ په ستونزو نشي اخته کېدی؟ دا ستونزې څه دي او څه ډول ترې ځانونه ساتلی شو؟ خویندو ته یو توصیه کوم، ودون له خو مه ځئ، د الله لحاظ وکئ. د مړي نه خلاصون نشته، واده نه خلاصون شته. دا واده بغیر د تا نه تېرېږي. واده له مه ځئ. وجه دا ده چې فساد زمانه ده، فاسقان فاجران دي، یوې کیمرې لګولي، ته به ځانه خبره نه ګډه شوی به او تصویر به بازار ته راوځي او عمر بر به خاوند بیا ټیټ سر ګرځي او یا به دې وژني، در باندې ګناهګار به وي، ځکه تا دا کیمره لیدلې نه وه. نو سپنډۍ هم دې ښکاره شولې، مټ هم دې ښکاره شولې، مخ هم دې ښکاره شو. نو زه څه رقم خاوند یم چې اوس تا سره څه همبستري وکړم، تا سره اخلاق وکړم، تا سره مینه وکړم، دا خو زما څټ و شرم وکنه. نو زه به ضرور به ضرور بله ښځه کوم چې هغه زما د طبیعت زندګي تېروي او تا به چوړۍ جوړم. نو راشه دې وخت مه ځه واده له. دویم هلکان دي موبایل ورسره دي، په موبایلونو تصویرونه وباسي. دریم نمبر فاسق فاجر زنانه دي، هغې سره په خپله موبایل دي، دا د ورور واده مې عکاسي کوم. ته به د ځانه خبره نه یې، یا به پرتی ورانه پکې را بشئ، یا به د زوی تیت اچولی او ایسته به د کومې زنانه تصویر اخیستلی، یا به کومه لوبه وی سرینده به وی، اواز به دې پکې راشي. زه به عالم یم، زه به مدرس یم، زه به معلم یم، زه به د یو مکتب او د مدرسې مدیر یم، زه به یو شرافت لرم په قوم کې. ستا اواز به راوځي بازار کې، به خلک وایي د فلانکي مولوي صاحب، د فلانکي معلم صاحب، د فلانکي ډاکټر صاحب، د فلانکي مدیر صاحب، د فلانکي مامور صاحب. ښځه د راشه کنه کایه وري، هلکان به ستا اواز یو بل ته نقل کوي. زه به ستا په سر کوم هلک مړ کړم او کنه راځم به تا به وژنم، ما به ورته ورته تا به ورته بوزم. وجه دا ده چې ستا وژل به په دې وخت کې نه لایق او مناسب، او زما غیرت به نه مني چې تا دغسې پرېږدم، نو تا نقصان کړی دی. دې وجې نه دغه د رسم او د رواج ودونو نه ګزاره وکئ. که خامخا ځئ نو یو کوټه کې کښېنئ، هغه ګرم مجلس ته مه ورځئ او د ځان حفاظت وکئ، د خپل عزت او د ابرو حفاظت وکئ. دا د فساد زمانه ده. موږ ستاسو خیرخواهي غواړو، دا غواړو چې تاسو زموږ د زړونو باچاهنې شئ، په موږ باچاهي وکئ. دا نه چې تاسو غیر محرم خلکو باندې باچاهي کوئ، چا نه پیسې غواړئ، چا نه د موبایل کارت غواړئ او چاته یو وعده ورکوي، چاته بل وعده ورکوي. الله دې زموږ او د تاسو معاشره د دې فساداتو نه پاک کړي.